کندهار د آبادی په درشل کې ګل د وطن کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د شکاپور دروازې سړک د دوهم فاز د لومړۍ برخې د قریزه کولو چارې راپیل کړې. دا وطن خراسان زموږ مینه د شکاپور دروازې دوه طرفه سړک چې تقریبا 2.1 کیلومتره اوږدوالی او 40 متره بردوالی لري د لومړي فاز کارونه یو بشپړ شوي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. فعلاً یې د دوهم فاز د لومړۍ برخې د قریزه کولو چارې راپیل شوې. دا وطن خراسان دغه ستره او رغنیزه پروژه باندې تقریبا 200 میلیونه افغاني لګښت راغلی دی چې د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. 1.5 کیلومتر دا ساحه ده، نو دا به پخه سي او ګټې اخیستونکو ته به چمتو سي. د دې هغه اول پاس چې دی هغه د ترافیک پر مخ خلاص دی، ترافیک عادي اند روان باندې کوي. د ښاروالۍ ټول مسؤلین د ښاروال صاحب محترم څخه نیولې بیا تر هغه اخري مسؤله پورې هغه ټوله په دې کې دی چې دغه ښار ترقي وکړي، تمدن وکړي، پرمختګ وکړي او خپلو ښاریانو ته ښه سم او مناسب هغه د وخت د تقاضاو سره برابر هغه سهولتونه مهیا کړي. دغه ټول شکاپور دروازې د سره څخه تر پایه پورې چې دا 3 کیلومتره یا څه کم 3 کیلومتره سړک دی، دا به ټوله جوړ روغ او ګټې اخیستونکو ته چمتو شي. په نوموړې پروژه کې هر ورځ 70 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده. طوفان دی دا وطن خراسان دا وطن. د دغه مهم او اساسي سړک پر رغولو سره د همدې لارې تلونکو کسانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. دا سړک بالکل ډېر ښه معیاري سړک جوړ شو او د خلکو پر طبیعت جوړ سړک جوړ شو. مخکې د دې څخه چې دا سړک و ډېرې ستونزې دلته موجودې وې، خلک به په ډېر مشکلات کې وه، دوړې به وې. زه دلته یو ګلخانه لرم، یعنې پروش کال او بل کال دلته به د دې سړک د دوړو د لاسه موږ د خپل کاروبار سم سرته نشو رسولی. په دوبي کې بیا حتی چې هغه وسوسه وسم را سره ده، چاینه کې به مو ایښې ویله هم به شی په سترګو نه لیدله. او نن حمد و ثنا دې وي ورب لره چې موږ وطن سړک پیدا کړي او موږ وطن آبادي پیدا کړله. د خوشحالۍ د حمد و ثنا ورځ ده. باید چې په خوارۍ پسې تللی وای او د خوشحالۍ څه د زړه د هوا څه سړی راسه ورته ودرېږه نو به شي څه ولاکه ولاړې بیا د خوشحالۍ څه د ګټې خوشحالۍ څه. ټول جهان دا وطن خراسان دا وطن